د ناکامه دولتونو د بیا رغولو لپاره د دولت لسګونې دندې. ننني دولتونه باید د خپلو اتباعو هغه ارمانونه پوره کړي چې د ګډو پراختیا په لړ کې لري او له یو بل سره تړلې دندې ترسره کړي. څرنګه چې د دولت دندې د تاریخ او جغرافیایي موقعیت له مخې یو شان نه دي، له دې سره لس پیژندل شوې دندې دي چې ولې نه یا 11 نه دي. د تاریخي مطالعو پر بنسټ له نړیوالې پراختیایي بهیر سره د تړاو او تر ټولو په ستونزمنو شرایطو کې د دولت جوړونې په برخه د لومړي لاس تجربې له مخې دې پایلې ته رسېدلي یو چې د ننني نړۍ دولتونه باید لاندې لسګونې دندې ترسره کولو وړ وګرځي. زموږ همدا هدف د دولت د ماهیت په اړه د تیوریکي پلټنې ترسرول نه دي، بلکې په ټولنیزو ارمانونو د تحقق لپاره د رښتینی میکانیزم پیدا کول دي. د دې دندو څرنګوالي په اړه کېدای شي یو منطقي بحث وشي، خو موږ باور یو چې هوکړه په نړیواله کچه د دندې یوه خاصه ټولګه په اړه ضروري شرایط برابروي څو د دولت جوړونې په اړه له ننګونو سره د مقابلې ښه طریقه پیدا کړو. دغه طریقه د ځای او ملي همکاریو په مرسته شونې ده. د دولت دندې له وخت سره سم بدلون مومي او په خاص وخت کې په دې هوکړه کېږي چې یو ځانګړی پړاو کې کومې دندې تر ټولو زیاتې اړینې دي. موږ ځانګړې لاندې دندې وړاندې کړې چې داسې هوکړې ته د رسېدلو لپاره د مباحثې موضوعګانې جوړوي. له دې امله دغه وړاندیزونه د کاڼي کرښه نه شمېرل کېږي، بلکې موږ هیله من یو چې دغه نوملړ به د دولت د دندو په اړه یو ګډ پوهاوی لپاره بنسټ کړي. اول، د قانون واکمني. دوهم، د تاوتریخوالي پر مشروع وسایلو باندې انحصار. دریم، اداري کنټرول. څلورم، د عامه مالی چارو سم مدیریت. پنځم، پر بشري سرچینو پانګونه. شپږم، د ټولنیزو پالیسۍ پر مټ د وګړیو حقوق رامنځته کول. اووم، د زیربنایي تاسیساتو خدمتونه برابرول. اتم، د مارکیټ جوړښت. نهم، د عامه شتمنیو مدیریت. لسم، د عامو ګټو پورونه.